د زرغون تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې تاسو به تر دې دمه راته ښه وئ، خوشحاله به وئ او د ژوند شپې او ورځې به در باندې په خیر تېرېږي. قدرمنو اورېدونکو، د مارچ 8 په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې پر وړاندې نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کېږي. موخه او هدف یې دا دی چې د ښځو پر وړاندې تبعیض، د ښځو پر وړاندې بې عدالتي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځې هم د نورو انسانانو په څېر د یو آزاد انسان په څېر د یو داسې انسان په څېر چې د ټولو حقونو څخه برخمن او د تاوتریخوالي څخه محفوظ وي ژوند وکړي. د نورې نړۍ په څېر افغانستان کې هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خصوصا کورنۍ تاوتریخوالی په دې هېواد کې تر بل نورو ډېر دی. نن هم په همدې موضوع باندې غږېږو او د ښځو پر وړاندې د نړیواله ورځ یا د ښځو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په اړوند خبرې کوو او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څومره دی او څومره حل لارې دي، په همدې موضوعګانو باندې خبرې کوو. خپرونې کې راسره میلمانه دي ژورنالیست قدرت الله ترار، مدني فعال عبدالرحمن اشنا، استاد اسماعیل سادات او مولوي صاحب محمد صمد ماویه. تاسو څلورو واړو ته ښه راغلاست وایو. په خیر راشئ. ډېره زیاته مننه. ترار صاحب، که لومړی له تاسو نه پیل کړو چې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یا د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ورځ لمانځو، څومره دغه د ښځو لپاره ګټوره تمامېدلی شي او څومره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه راکمولی شي؟ ډېره مننه ظهیر صاحب. په سر کې خو تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته او د بعض ګډونوالو ته نیکې هیلې، سلامونه، احترامات. له هغې وروسته د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځې په نوم نومول شوي ده. ټولو خویندو میندو ته هر څوک چې موږ ګورو د دغې عظیمې ورځې مبارکي وړاندې کومه. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ظهیر صاحب. دا چې موږ به تاسو مولوي صاحب دلته ناست دی، که کله چې په انسان بحث کوو، له انسان نه بحث را پیلوو، خدای پاک انسانان ټول پیدا کړي دي، ښځه او نر. دا بیا د هغه جنسیت په اصطلاح چې دی توپیر لرو. نو د دې په خاطر چې خدای پاک انسان ته یو حق ورکړی وي، هغه که ښځه ده او که نر دی، ټولو ته خدای جل جلاله یو ډول حقونه ورکړي دي. خو متاسفانه چې دغه د ژوند دغه کوم روان بهیر چې دی، په دغې بهیر کې یوه اندازه ستونزې، مشکلات د ښځو پر وړاندې ډېر لیدل کېږي، لکه تا چې مقدمه کې اشاره وکړه، خصوصا بیا په افغانستان کې. نو د دې په خاطر چې دغه د ښځې ته هغه خپل حق رسېدلی وي، حقوق رسېدلی وي، دوی ته مو هغه فامیلونو ته، کورنۍ ته، پلرونو ته، خاوندانو ته، همدغه شان ورونو ته هغه د یو څه ور یاد کړي وي، یو څه مو ور زده کړي وي. دې په خاطر موږ دغه ورځ ملل متحده رامنځته کړې ده. د نړۍ په اکثریت هېوادونو کې دغه ورځ لمانځل کېږي تر څو هغه ښځې له خپل حقه برخمنې شي. څومره تاسو وړاندې خبرو کې اشاره ورته وکړه، یو څه به وکولی شي، مثلا کېدای شي ډېر خلک پوهېږي چې د ښځې حق څه دی او ښځې سره کورنۍ ژوند باید څه ډول تېر شي، خو ځینې کسان بیا هم په همدې کې غفلت کوي. دا خپرونې، دا پروګرامونه یا د مارچ 8 د ښځو پر وړاندې دغه نړیواله ورځ کوم برنامې چې وړاندې کېږي، خلک به د دې سره به هغه عمل جمع خپلو کارونو ته ورباندې وکړي؟ دقیقاً ظهیر صاحب، موږ او تاسو که د ژوند ته پام وکړو، مخکې اشاره وکړه، د پیغمبر علیه السلام له راتګ نه مخکې ښځې په ډېر بد وضعیت کې وې. ان مولوي صاحب دلته ناست دی، هر څه کور کې، هره کورنۍ کې چې لور پیدا شو هغه به یې ژوندی ښه کوله. خو د وخت په تېرېدو سره دې ته کار وشو، بالاخره یې ښځه د یو انسان په توګه ومنله که نه. نو دا ډول برنامې، دا ډول پروګرامونه، که مؤسسات یې چې وي په لاره، که دولتونه یې چې وي، که ارګانونه یې چې وي، همدغه شان دلته په رسنیو کې، په راډیوګانو، تلویزیونونو کې جوړېږي، تاثیرات یې مثبت دي واقعا. خو بیا هم ځینې داسې اشخاص موږ په خپل هېواد کې دننه لرو چې هغه نه تلویزیون ګوري، نه راډیو ګوري او نه ورباندې خبرې اثر کوي او نه لاسرسی ورته لري. دې په خاطر چې دغه
تاوتریخوالی را کم شي. اړتیا لیدل کېږي دولت او مؤسسات همدغه شان مدني فعالان ملا امامان چې هغه په جوماتونو کې لمانځونه کوي یا امامت کوي که نه د جمعې په ورځ خطبې کې په دغې باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه وکولی شي تر څو هغه کسان چې دې ته تر اوسه نه دي متوجه شوي یا یو څوک پیدا کېږي په خپل کور کې په خپله لور باندې په خپله مېرمنه باندې په خپله مور باندې یا په نوم ښځه چې وي په هغې باندې ظلم کوي تر څو دغه متوجه کړي او له دغې ناوړه عمل څخه راوګرځوي. واقعا ښه تاثیر لري ښه اثر لري. موږ او تاسو ډېرې بیلګې لیدلی شو د پخوا په پرتله په تیر جمهوري نظام کې یا د جمهوري نظام نه مخکې د ښځې ژوند څه ډول و په جمهوریت کې څه ډول و اوس څه ډول روان دی. یعنې دغه مثبت اړخ یو لامل همدغه دی چې دا ډول برنامې مسلسل جوړیږي. مؤسسات په دې اړوند کار کوي. همدغه شان دولتونه اخته دي د ښځو د حقوقو لپاره بېلابېل پروګرامونه په لاره اچوي. ډېره مننه تاسو ته د امر مولوي صاحب وړاندې موږ په دې باندې خبرې وکړې چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې نړیواله ورځ موږ ولې لمانځو او څومره ښه تاثیرات او بد تاثیرات په دغه ولري. د اسلام د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ لکه وړاندې ترار صاحب هم خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د اسلام نه وړاندې د ښځو حقوق ډېر پایمال کېدل او ښځو ته حق نه ورکول کېدل. د اسلام مشخصا دریځ د ښځو په وړاندې څه دی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. جناب ظاهر صاحب د زرغون ټلویزیون لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله علیه او د میز ګډونوالو. جناب ظاهر محمد صاحب ډېره په ځای پوښتنه دې وکړه د اسلام نه مخکې ډېر څه و چې ښځو ته کوم تکلیفونه نه رسېدل. اوس هم په کفري نړۍ کې ښځو ته ډېر زیات مشقتونه رسېږي. هر سړی په خپل ځان باندې مکلف دی چې تر مرګ اخر وخته پورې باید خپل ځان غم وکړي او مزدوري وکړي. نه پلار باندې حق لري نه په زوی باندې حق لري. بس هر چا خپل حقوق معلوم دي. ولې الله جل شانه چې کله پیغمبر علیه السلام د دنیا ته د پیغمبرۍ باندې مبعوث کړو نو دا آیات هم نازل شو چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. پیغمبر علیه السلام ته معنا یې لګلی مګر دې دپاره مې دا ولېږلی د دنیا ته چې ته د ټولو خلکو عالم دپاره عالم کې هر څه څیز چرپا انسان او اسمانونه ځمکې یعنې هر څه د پیغمبر علیه السلام په وجې سره پیدا دي او پیغمبر علیه السلام هر چا دپاره رحمت دی. کفارو دپاره هم رحمت دی د چرپایانو دپاره هم رحمت دی. خصوصا راغله موضوع د ښځو دپاره ځانګړي حقوق ورکړل. په میراث کې حق ورکړلو د کور په کارونو کې میړه نه کومک غوښتلو حق ورکړلو د میراث حقونه د تعلیم حقونه د صحت حقونه د ټول دا حقونه الله جل شانه دې ته ورکړي دي. نو په دې اساس باندې د اسلام د ظهور نه مخکې هغه ښځې چې هغه په کور کې ښځه یعنې یو پیغور یې ګڼلو چې ما په کور کې څنګه خور پیدا شي څنګه لور پیدا شي هغه بیا بل چاته واده کړم هغه بیا لونه زمونه وزېږوي. یعنې دا ډېر کمکلتوب و ډېر سخت جهالت و او د دې لپاره ځانګړي وختونه ذکر کړي دي ځانګړي احکام الله جل شانه ذکر کړي دي. بیا به بعضې ښځو باندې خلکو تهمتونه لګول چې پلنکۍ ښځه داسې کوي پلنکۍ ښځه داسې کوي. د دې په باره کې بیا ځانګړي آیتونه نازل شول لکه الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې سورة نور کې فرمایي چې ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هغه خلک چې هغه تهمت لګوي په هغو ښځو باندې پاکو ښځو باندې چې هغه پاکې ښځې وي هغه ښځې ولې یو قسم ته غشو سره تشبیه ورکړی دی. هغه ښځې د ځانه خبرې هم نه وي چې ما څه ګناه کړی دی. لیکن دغه خلک په جامعه کې په ټولنه کې باده معرفي کوي تر څو چې د مقام لوړ شي د هغه ښځې مقام ټیټ شي. نو په دې اساس بعضې الله جل شانه ورته فرمایي چې کله چې تاسو شهیدان نشئ هغه کولی پیش کولی څلور کسان په دې باندې چې دا ښځې کې دا نیمګړتیا ورکېده. نو دغه ښځې چې کومې دي دا سړي د تهمت لګونکي اتیا دورې به ویلی کېږي. یعنې د قاضي ته صلاحیت ورکړی دی فجلدوهن 80 جلده اتیا دورې ووایو اتیا کوړې ووایو اتیا متروکې ووایو. نو الله جل شانه فرمایي چې که چیرې تا دا تهمت په ولګولو تهمت دې ثابت نه کو محکمې تا په هغه در نه کړه جزا در نه کړه محکمې خو چې جزا در کړه دا خو د دې دنیا جزا ده
او کله د تهمت په ثابت نکړو د هغې نه وروسته ورځ قیامت کې به دا ژبه چې د توپ په کومې ژبې باندې تا کوم تهمت لګولی دی، کومو لاسونو باندې د اشارې کړي دي، کومو خپو باندې مزل کړی دی، کومو سترګو باندې د لیدن کړي دي او د خلکو نه دا خبرې کړي دي، دا به تا باندې خپله شهیدي کوي او ورځ قیامت کې به هم د تا دپاره عذاب سخت دردناک عذاب وي. نو د دې دپاره مختلفو ځایونو کې نورو کې هم ډېر آیتونه دي، ډېر حدیثونه دي، یعنی د ښځو لپاره ځانګړي پیغامونه دي په دې کې د ښځو حقوقو لپاره. نو موږ مسلمانانو ته هم دا لازمه دی چې هغه حقوق چې الله جل شانه ورکړي دي د هغه پیغمبر ورکړي دي، نو هغه حقونه باید موږ خپلو خویندو ته، خپلو میندو ته، خپلو لورګانو ته ورسوو تر څو دا دنیا م هم ښې راځه وي، هغه دنیا م هم د ګټو سره مخامخ. ډېره مننه مولوي صاحب. عزت مننه. لکه څه ډول چې تاسو پوهېږئ مورجانه په خپله غېږه کې خپل سالم بچیان وروزي، هغې څخه ښه شخصیتونه جوړېدلی شي، هغې څخه بهترین خلک جوړېدلی شي. لکه څه ډول چې تاسو اوس ګورئ چې همدغه ښځې دي چې خپل بچیان یې په سمه توګه سره روزلي، نن د نړۍ بهترین استادان جوړ شوي دي او دې سره په څنګ کې لکه مخکې خبرو کې مې یادونه وکړه ولسمشران جوړ شوي دي او په نورو برخو کې تکړه انجنیران چې ګورئ همدغه مورجانې په دوی باندې خوارې کړي ده. یو څوک که ماشوم یې تاسو فکر کړی وي ډېر د پلار سره نه پاتې کېږي بلکې د خپل مور سره ډېر پاتې کېږي او د کور د فامیلۍ د 19 غړو سره تر ډېره بریده پورې پاتې کېږي. ماشومتوب دوره یې هلته رالوی کېږي چې تر څو یو حده پورې لوی شي او بیا تر ښوونځي پورې ځي. نو ښځه هغه څوک ته چې د نړۍ خلک چې ورته ګوري همداشان په نړۍ کې ورته کتل کېږي کوم حقوق چې دی ته ورکړل شوي دي، ممکن په افغانستان کې تر ډېره بریده پورې ورکړل شوي دي، خو د اوسني دولت په ارتاق سره د دوی صرف یوازې د کوم تعلیم دوره چې دغه یو څه ودرول شوي ده، خو په دې باندې د دوی ټینګار دغه د دوی ویندویان دغه خبرې کوي چې موږ یو منظم پلان سره غواړو چې کار ترسره کړو او د دوی د تعلیم دورې چې کومه مخکې وړل کېږي هغې په ورسا باندې ځانګړی کار ترسره کړو. دې سره په څنګ کې نور ښځو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. تاسو وګورئ چې په همدغه رسنیو کې اوس هم دوی فعال ژورنالیستان اوس هم شته، خو د مخ د پټولو محدود یو څه برخه شته. موږ وړاندې بیا خبرې به هم ورباندې وکړو چې خاص زموږ هدف دا دی چې د ښځو هغه کورنۍ تاوتریخوالي سره دوی لکه وړاندې مې هم خبره وکړه تاسو د ټولنې د اطرافي خلکو سره ډېر لا ښه درشه لرئ. دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کور کې ښځې څومره د خپلو حقوقو نه برخمنې دي، هغه د خوړو مثلا کوم انداز خوړه دي هغه ورکول شوی دي، یوې حاملې مېرمن څومره حقونه دي ورکړل شوي دي، ښځې ته په سپک سپورو خبرې غږېدل یا وهال ټکول چې وړاندې به دغه ستونزې ډېرې وي، اوس شته او که وضعیت یو څه نه څه هیڅ مسله داسته چې وکتل شي شته او شته هم نه، دواړه برخې باید وویل شو. یو په دا معنا باندې چې موږ تاسو ګورو چې کله یوه مور حامله کېږي دې لپاره کوم خوراک ته چې ضرورت دی په هغه کچه د غربت په اساس باندې موږ 19 تنه پیدا کېږي که نه چې دې ته څومره ضرورت ده یا د طیف له نظره چې ویل شوي دي که نه. خو په ځینو سیمو کې یا په ځینو کورنیو کې ممکن هغه خوراک دې ته رسېدلی دي. یو بل مسله هم ده چې په موږ تاسو کې یو دا مسله ده چې مقصد یو څوک کله یو چاته د خپل ژوند ملګري ته یو څه وري په کور کې د شرم په توګه هم بد فرهنګ دغه خبره هم شته که نه چې یو نو هلته یو مثال ورته ویل کېږي چې ته خپلې مورجانې ته یو څه نه دی راوړي بلکې د خپل ژوند ملګري ته یې راوړي. په داسې حالاتو کې چا ممکن ضرورت ولري لکه مخکې مو ویل چې مقصد د حمل وخت وي یا همداسې نور وختونه چې وي یو ضرورت ورته ولري. نو دا په دواړو برخو کې که وکتل شي یوې خواته کار شوی دی یوې خواته که وکتل شي کار نه دی شوی په دې برخه کې، ځکه موږ تاسو اطرافي خلک چې دي یا ممکن رسنیو ته دومره لاسرسی تر ډېره بریده ونه لري، ځکه دغه د اوس موږ تاسو په کوم تلویزیون کې چې خبرې ترسره کوو دا تر ډېره بریده ممکن کار ترسره نه کړي. هغه خلک چې دي د تعلیم کچه هم یو څه رالاندې ده. هغې فامیلي چې زه یو مثال درته ویلی شم، زه ګربز ولسوالۍ ته تللی یم، د خوست مربوط ګربز ولسوالۍ ته. هلته موږ د بیورن کرښې سره نږدې دلته یو کلی لرو تقریبا چې په دې کې تر 1000 پورې فامیلۍ ژوند ترسره کوي. یوازې یو شخص د 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. زه کلیف لرم، زه ثبوت لرم، هغې کلي ته زه ورغلی یم چې د ګربز ولسوالۍ مربوط کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هلته به څومره تنوع فکر کوم ښځې هم شکاکرونه هم کوي د غرونو نه په سرونو باندې او که نه هغه وناستې چې راځي دوی په غرونو کې مقصد لرګي وهي لرګي راوړي که نه همداشان هغه نور د کور کوم کارونه چې دی هغه مخکې وړي. ډېر وخت داسې هم کېږي چې زه سپیره ولسوالۍ ته تللی یم چې ما سره په تلویزیون کې اوس هم یو کلیپ موږ موجوده لرو. زه تللی یم په هغې ځای کې ټیکټار تر اوسه پرې چالدلی نه و هغه تراکتور، هلته اوس هم هغه خویندې او سړي چې موږ تاسو ټولنه دغه کلیپونه ځنې نښلولی نه شو، دوی اوس هم په هغه پخواني غویی دی په غویي په ریسپوره تړل شوي ده، هغه پټي اړول د یوې بلې خواته
کنه الته تراکتور تر اوسه پورې نشته. نو زموږ په اطرافو سیمو کې اوس هم دومره مشکلات شته چې په ښځو باندې هغه سخت کارونه اوس هم ترسره کیږي. دوی د یو ځوان په قسم ته د یو سړي په قسم دغه کار ترسره کوي، بلکې ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي خاص ډول په اطرافو سیمو کې چې ځوانان یې ویښتان غوړ کړي وي، دوکانونو ته ځي، په چکه باندې مصروف دي، په پارو باندې مصروف دي، خویاندې بېچارهګانې اوښه راوړي هلته پټیو کې مصروف وي او همداشان اوبه راوړي، ځکه موږ هلته اوبه نه لرو په اطرافو سیمو کې. ظاهر صاحب موږ ډېرو سیمو ته تللي یو، ډېرو ځایونو څخه مو لیدنه ترسره کړې ده. هلته موږ اوبه ډېر په یو محدود ځای کې لرو، هغه د ګودر منګي اوس هم هلته شته چې موږ تاسو په ځینې غزلونو کې سندرغاړو ویلي دي که نه. د ګودر منګي مسئلې اوس هم هلته روانې دي، هغه خویندې ځي اوبه راوړي، دوی بېچارهګانې مخکې ځي او بیا که وکتل شي هغه منګی چې وي یا پیپې چې وي هغه ډېر درنې وي. حتما د انسان په بدن کې او بیا خاص ډول د وناسو بدن کې وکتل شي د سړي بدن په پرتله باندې نازک دی، هغې په بدن کې په لاسونو کې پړکې پیدا کېږي، په ملا کې پړکه پیدا کېږي، همداشان نوره درد هم ورته پیدا کېږي. د کور د کارونو ترڅنګ هغه د بهر کارونه هم زموږ په خویندې باندې په اطرافو سیمو کې تر ډېره بریده کېږي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. قرار صاحب وړاندې هم اشاره ورته وشوه، خبرې ورباندې وشي، خو بیا هم که لیدونکو ته واضح شي چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی د دې نه هدف څه دی زموږ بار کورنۍ تاوتریخوالی؟ ډېره مننه ظهیر صاحب. که په لنډ ډول ووایم کورنۍ تاوتریخوالی په یوه کور کې دننه که زه مثال راوړم په یو فامیل کې دننه د یوې مېرمنې په وړاندې، د یوې مور په وړاندې، د یوې لور په وړاندې د نارینه‌و بد برخورد، هغه که فزیکي وي، هغه که لفظي وي، هغه که احساساتي وي، هغه که اقتصادي وي، هغه که په هره برخه کې وي، خو د هغې پر وړاندې چې بد برخورد کوي هغې نه مشکل جنجالونه رامنځته کېږي، هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، هغې ته بد رد ویل کېږي، هغې ته خبرې کېږي، مثلا وهل کېږي. موږ او تاسو ډېر مثالونه پام لیدلی دي، اوس هم په ډېری ځایونو کې دغه ډول ستونزې مشکلات لیدل کېږي، شته تر سترګو کېږي په ډېرو فامیلونو کې. نو د دوی ترمنځ اخ و ډاب چې وي رامنځته کېږي، هغه که خاوند یې کوي که ښځه یې کوي، داسې نه ده یوازې نارینه په دې باندې مبتلا دي چې یوازې نارینه دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي. نه، بعضې ښځې هم شته چې هغه د هغې ته لمن وهي چې یو نارینه را پورته شي، را جګ شي، هغه غوسه شي، په قهر شي، هغه فزیکي برخورد وکړي، هغه ستونزه رامنځته کړي. نو که په لنډ ډول ووایم کورنۍ تاوتریخوالی یعنې فزیکي او لفظي برخورد په یوه کورنۍ کې په یوه فامیل کې. ډېره مننه. مولوي صاحب هغه حقونه چې تاسو وړاندې ورباندې خبرې وکړې چې اسلام ښځو ته په دې برخه کې دا حقونه ورکړي دي او موږ هم په دې قانع یو، بلکې نړۍ هم دا مني چې تر ټولو غوره حق چې یا ښځې ته چې ژوند یې وربخلو د اسلام دی. اوس وخت کې زموږ ټولنه کې څومره تطبیق کېږي دغه حقوق او څومره ضایع شوي دي ښځو؟ جناب ظهیر صاحب، موږ مسلمانان خصوصا پښتني ټولنه دا په افراط او تفرید کې د ټولې دنیا نه ډېر مخته یو. هغه حقوق چې الله جل شانه ورکړي دي باید موږ بعضې داسې حقونه دي چې موږ د الله جل شانه او د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د احکاماتو نه هم زیات ورکړي دي، ولې بعضې هغه حقوق دي چې هغه د اسلام سره اړخ نه لګوي، په ټکر کې دي. هغه حقوق بیا موږ چې کوم دي بالکل نه دي ورکړي که نه. نو د دې په اساس باندې میراث مسله به زه راوخلم. میراث یو مهم فرضي شی دی، یو الهي حکم دی چې تاسو خپلو مېرمنو ته خپلو ورثو ته حقوق تقسیموئ، د ښځې یې واخیسه او د نر د ورور په پرتله ورور ته دوې حصې. دا په دې معنا نه ده چې بس ورور ته د دوې حصې ورکړه نو ښځه بس یوه حصه دا حق یې کموالی راغلو. ولې ښځه چې کومه ده هغه د اسخر په کور کې د میراث حق لري، د میړه په کور کې، او د دې میړه چې کومه ده د دې د پلار په هغه کې میراث کې حق نه لري. نو د دې اسلام د عدل دین دی، د عدل انصاف طرف ته خبره راغلی ده، نو د خبره سره مساوي کېږي. نو په دې اساس باندې مونږ هغه الله جل شانه چې احکام ورکړي دي، حقوق یې ورکړي دي، الله یې مونږ ته حکمونه بیان کړي دي، هغه مونږ نه ورکوو، خصوصا د میراث او د مهر، نفقه کې خو خیر مونږ ډېر افراط کوو. او بل هغه حقوق چې الله جل شانه مونږ ته ویلي دي چې د دې لپاره دغه حدود لپاره د دې حق ده د ښځې. ولې مونږ چې د ښځې دا حق ده چې مریضه شي په عادي مریضۍ کې عادي کالي، جمعې، مړۍ، ډوډۍ، دا د دې حق ده. ولې زیات د هغه نه زیات خوراک، شکاک، کالي او کور
او د هغې صحت په بخش کې دا په مېړه باندې بیا حق نه لري. مونږ بیا ډېرې ځمکې هم ورته خرڅوو. هغه سره دی چې دا د بل چا حق هم مونږ سره راسره ده، ځکه دا خو میراث ده که نه ځمکه. هغه پیسې چې د مونږ د کور د نورو ضرورتونو په پیسې وي، یعنې د دې لوړه مریضي ورته لګېدلې وي، هغه پیسې مصرف دا د خپل د میراث د حق نه ادا کوي. ولې په مېړه باندې دومره حق نه لري. د عادي مریضۍ حق په لري، خو د قوي مریضۍ چې ډېر شکات سخته مریضي وي، د هغې مریضۍ د علاج حق په دې باندې په مېړه باندې نه لري. خو موږ په دې کې بیا تفرید کوو، ځمکه هم ورته خرڅوو، موټر هم خرڅوو، نوره جایداد هم خرڅوو. ولې په ښځې باندې ښځه هغه ته نه ورکوو، تکلیف ته نه ورکوو، د مرض علاج یې کوو. کور کې 5 جوړو ضرورت وي، لاس جوړې نوره ورته راوړو، مړی چای ټول واکې د دې وي. خو میراث حق چې کوم ده چې موږ ته الله جل شانه هغه کړی ده را کړی ده، دغه کې بیا تفرید کوو. تفرید دا معنی چې بیا کموو، دې ته موږ حق نه ورکوو. کموو خو بالکل نه چې بالکل حق ورکوو نه. زه ته به ما ته په ټول خوست کې داسې خلک وښایي چې موږ استنا خلک وي، هغه خلک چې خلک ورته پیران هغه وایي، پیشوا وایي، زموږ خلک لاسنیوی ته نه کوي، وظیفې ته نه اخلي. او کله چې هغه نه د خور لور پوښتنه وکړي، هغه هم په ځمکې کې په جایداد کې په کور کې فکر نه کوم چې هغه ورته میراث ورکړی وي. چې موږ ډېر خلک ورته چې دا اولیاء الله دي. ولې دا اولیاء الله ولی الله کېدای نه شي چې څو پورې د خپل خور لور ته په خپل ټول میراث کې حق ورنه کړلی شي. ولی الله موږ هغه چاته نه یایو چې دا د اسمانه ځمکې ته خلکو ته مفته مړی ورکوي، یا داسې کارونه کوي چې هغه خلکو ورسره مشکلات کوي، یا یې په هوا کې ګرځوي. دې ته موږ ولی الله نه وایو. ولی الله موږ هغه ته وایو چې د فرضو، د واجبو، د سنتو، د مستحبو لحاظ ساتي، او د فرضو، د واجبو، د سنتو پابندي کوي، د مستحب لحاظ او د حرام مکروه مباح مفسدونه ځان ساتي. نو دې ته موږ ولی الله وایو. او په بلې برت خلک ورته دا عام خلک دا فکر کوي چې ولی الله ته ویلی کېږي چې هغه مقصد دا ده چې بس خانقاه کې ناست وي، پټ خلک لاسنیوی ته نه کوي، د پاسخوردا چې کومه ده په ټولو تقسیموي، او کور ته نه ځي، قرار دلته پروت وي په یوې مدرسې کې، په یوه جومات کې، په یوه غار کې. دې ته په نورو دینونو کې رهبانیت ویلی کېږي. موږ اجتماعي دین ده. اجتماعي دین کې هم ښځه حق لري، هم نارینه حق لري. ولې هغه خلک چې موږ لاسنیوی ته نه کوو، اصلي مقصد مې دا چې دومره تفرید کوو چې هغه خلک، هغه موږ پیشوګان، زموږ الله جل شانه ته پیغمبر ته چې نږدې خلک بولو، هغه هم دا حق نه دی ادا کړی. نو دا موږ ګرام یو، دا موږ په خپلو ځانونو باندې ظلم کوو. او زموږ په هغه د الله جل شانه بنده دا منه چې د الله احکام منونکی. موږ د الله احکام منو یې، ولې عملي کوو یې نه. عمل ته ډېر سخت ضرورت دی. تر څو چې عملي نه کوو، نو هغه پورې ټولنې کې اصلاح نه رسي، مشکلات به وي، فسادونه به وي، جنګونه به وي، جګړې به وي. نو زموږ کورونه، زموږ کورنۍ به هر وخت د مشکلاتو سره مخامخ وي. ته اوس د محکمې ته لاړ شه، حیران به پاتې شي چې کوم ښځې حقونه غواړي، ورور د ورور نه حق غواړي، زوی د پلار نه حق غواړي. موږ بعضې خلک وایي چې پلار باندې زوی نه په شریعت کې حق لري، نه په پښتو کې. دا خبره بیخي غلطه ده. د پلار حقونه په زوی باندې هم شته، او د زمنو د اولادي حقونه هم په پلار باندې شته دي. د هغې حقونو نه یو نکاح ده، یو میراث ده، نوم دی، یو علم دی. دغو شیونو سره د ژوند سره دا ټول د نوره مسایل د دې سره تړلي دي. کله چې دا یو انسان دی، یو پلار دی، دا 3 حقونه د یو بچي ادا نه کړي، په راتلونکي کې دا قسمه مشکلاتو سره مخامخ وي، مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او بیا ډېر سترې لانجې رامنځته کېږي. اشنا صاحب، وړاندې تاسو خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کورنۍ کې ځینې وخت هغه کورنۍ ستونزې موجودې وي چې مثلا یو خاوند که خپل مېرمنې ته د دې په خاطر یوه میوه راوړي چې دا حامله ده، تر څو اړتیا دې ته لري. خو کورنۍ کې نور کورنۍ غړي هغه په دې نوم یادوي چې دا د ښځې په اصطلاح لاس لاندې دی، واغلې ده. څه کول پکار وي مشخصا، شاید همدا ورځ یا همدا د ورځو لمانځنې هم دا بسنه ونه کړي. نورې به کومې حل لارې وي، کومې طریقې وي چې هغه تطبیق کړو تر څو دا ستونزې، دغه غلط فهمي چې موجوده ده په کورنیو کې یا په ټولنه کې له منځه لاړه شي. ډېره مننه. که فکر چېرته وکړي یو څوک چې کله علم حاصل کړي، زه یو بل ساده مثال د خبرو سره مخکې راځي. یو څوک په بازار کې غیر قانوني کار ترسره کړي، یا چا سره لفظي شخړه وکړي، همداشان فزیکي شخړه کړي، هغه بل څوک وایي چې دغه سړي فامیلي تربیه دومره ښه نه ده،
که څه یو لاړ مثال وایي چې که ته فامیلي تربیه ولرې تا به نن د کنځا نه ترسره کولی کنځا د وکړه په مقابل کې دوهم کس تا د جانب کې کس حتما کنځا کوي خپلې مورجانې ته د کنځاګانې په وکړي که نه نو زه هم داسې وایم چې که چېرته لومړي وخت نه زموږ تاسو په فامیلای کې د تعلیم کچه لوړه شي هغه که دیني زده کړې دي او همداشان که عصري زده کړې دي یو څوک چې کله زموږ تاسو وناست دي دغه په دیني زده کړې وکړي همداشان عصري زده کړې ترسره کړي اوس وخت کې ته بهترینه تا معلومات کېږي چې په رسنیو کې تر ټولو وخت ډېر دې ته ورکړل شوی دی چې د راډیوګانې له لورې خاص ډول غږیزو رسنیو له لورې چې په هغې کې استادان راځي د دوی لپاره ځانګړي درسونه مخکې وړي هغه درسونه کې دوی ته دا هم ویل کېږي چې تاسو باید خپل خاوند په تاسو باندې څومره حق لري دې سره په څنګ کې دغه ستا خپل ورجان په تا باندې څومره حق لري دې سره په څنګ کې دغه نوره فامیلي غړي په یو بل باندې څومره حق لري اوسني حالت ته کسان وګوره کله نه کله د پخواني خلک هم دا خبرې کوي هلته دغه عصري شیان دومره ډېر موجود نه ول چې دغه خلک لږ ساده غونډه ول کنه داسې خبرې کوي چې ځینې کسان به ول ساده به ول همداشان هغه خویندو برخه که ته چېرته وکسې چې ساده ول اوس وخت کې موږ تاسو خویندې وګوره چې یو دومره تعلیم یافته شوې د علم کچه یې کله لوړه شوه زده کړې ترسره کړې نن یې ځان هم وپېژنده خپل خدای هم وپېژنده پیغمبر هم وپېژنده او د نورو حقوق هم په دغه کې پېژندلی شي دې سره په څنګ کې ته خپله ګورې چې یو څوک دي خپله خور لور ښوونځی ته لیږي که چېرته یې ښوونځی ته ونه لیږي یا همداشان مدرسې ته ونه لیږي هغه سبا ته ودېږي هم نه که څه دا یو ساده مثال موږ تاسو ویلی شو ځکه نه ودېږي چې هغه څوک هلته راځي هغه دې څخه پوښتنه کوي چې لور دې سبق ویلی دی که نه دی ویلی دې زده کړې ترسره کړي که نه دي ترسره کړي ته اوس ګورې الحمدلله په خوست کې اکثره ځایونو کې دیني مدرسې ډېرې نږدې دي په سیمو کې جوړې شوي دي هغه چې دیني زده کړې ترسره کړي دي په خپل کلي ګاونډ کې هغه وناسې جینکۍ چې دي هغه راټولېږي هلته زده کړې ترسره کوي مهمه حل لارې دغه ده چې که چېرته موږ تاسو تعلیم حاصل کړو زده کړې ترسره کړو هغې سره موږ تاسو کولی شو چې هم د هغه یو څوک لکه مخکې تا مثال وایي چې خپل خاوند ته یو څه راوړي هغه بیا په دې پوهېږي چې ممکن هغه ښځه چې ده ژوند ملګري چې ده هغه دې برخې ته ضرورت ممکن دې مېوې ته ولري که نه په دغه وخت کې دغه مېوې ته ضرورت وي یا کېدای شي ډاکټر صاحب هم دغه هدایت کړی وي چې په دغه وختونو کې دغه مېوه که چېرته وخوړل شي یو څه ښه به وي بل موږ تاسو کې خو دا متال هم دی چې مقصد یو څوک چې ناروغ نه وي د روغ ښه پرې ونه شي هغه ناروغ هم مه ښیه که نه یو متل هم شوی دی هدف دلته دغه دی چې مقصد ته خپل ژوند ملګري ته راوړې خپل مرجان ته د دوی مڼې اضافه ورسره راوړه او بل د یو د ناست شی ډېر ځانګړی خوند کوي که نه که چېرته یوه خپل د ژوند ملګري لپاره یو څه راوړل کېږي په خاصو وختونو کې مرجانه ته یوه مڼه راوړه چې په مڼو کې مې دغه مڼه ډېره خوښه شوه ستا لپاره مې راوړه او یوه خور لپاره راوړه زه ممکن فکر کوم چې مور به هم ډېره خوښه شوې وي چې والا زوی مې په د دوکان کې تر ټولو بهترینه مڼه ماته کتلې ده یا بهترین انګیر راوړی دی یا همداشان اندوڼه راوړې ده همداشان نور شیانو ته چې کوم وخت ضرورت وي لومړی حال لار پیدا وي چې تعلیم ترسره شي دویم دا چې که په کور کې ځینې نازونه وشي او ځینو کسانو ته دغه ځینې شیان ورسېږي دغه به بهترینه خبره وي ډېره مننه فرار صاحب تاسو پوهېږئ چې دیني علما زموږ د ټولنې هغه مهمه برخه ده او ډېری خلک د دوی په خبرو باندې باور لري او د دوی خبرې مني یو دیني علم چې کومه خبره وکړي هغه خلک تطبیقي خو که رسنۍ یا مثلا خبریالان یا لیکلي مشران هغه که څومره ډېرې خبرې وکړي شاید پر خلکو دومره تاثیر ونه لري او تطبیقي نه وي خو چې دیني علم کومه خبره وکړي ځکه زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده هغه ډېره زرمنه نو څومره رول د دیني علماو دې برخه کې لکه اشنا صاحب هم خبرې ورباندې وکړې د دیني علماو رول څومره مهم بولی چې دوی په خپلو تقریرونو کې دغه خبرو ته ځای ورکړي هدف مې دا نه که دیني علماو دغه برخه کې فعالیت ډیر شي څومره به دغه د کورنۍ تاوتریخوالی کچه راکم شي. ډېره مننه زهیر صاحب مخکې په دې خبره باندې بحث وشو قدرمن استاد هم اشاره وکړه ټولنه سه فرق توپیر لري خو موږ دلته په افغانستان کې یو باید هڅه وکړو چې په افغانستان بحث وکړو په افغانستان کې یوه مذهبي ټولنه میشته ده دین مو اسلام دی ټول تقریبا 99.99% دلته مسلمانان ژوند کوي ما مخکې اشاره وکړه دې خبره ته چې که چېرته دیني علما کرام په مسجدونو کې په منبرونو کې په دغه مورد مسلسل بحث وکړي په د ښځو د حقونو په اړه مسلسل بحث وکړي دوی ته د هغه کسان چې متوجه نه وي همدغه شان دا ډول برنامې لکه اوس چې روانه ده فعلا د رسنیو په رسنیو کې عام شي او ته ملا امامان را داود شي هغه کسان چې په ټولنه کې یو ښه نوم لري په ښه نوم پېژندل شوي دي
بیا خصوصا ته خپله مې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې دغه برخه کې ملایمان صاحبان چې هر څومره فعالیت وکړي خو چې ملا صاحب یو خبره د ممبر له طریقه وکړي هغه تر ډېره رسېږي دغه مسله د دوی رول ډېر بارز او مهم دی د دې ترڅنګ اوس وخت کې ما نور څومره اسلامي هیوادونه مطالعه کړي دي د هر جمعې په ورځ چې کله دوی د جمعې لمونځ ادا کوي د جمعې د لمونځ نه مخکې کله چې خطیب په منبر کې ناست وي مسلې کوي خبرې کوي حدیث بیانوي هغه لیکل مسله د غنه ورځي د حج او اوقاف وزارت نه ورځي ریاست نه ورځي په ولایتونو کې نو که دې مورد کې دولت ګډون وکړي حج او اوقاف ریاست دوی سره ملا امامان صف کې رجستر دي مسجدونه ورسره صف کې رجستر دي ډېرو ته یې معاش هم دوی ورکوي که چېرته دوی د هرې اونۍ لپاره یا په میاشت کې ورته یوه دوی اونۍ ځانګړې کې مشخصې کړي چې ملا صاحب د نن د ښځې پر تاوتریخوالي باندې بحث وکړي تر څو هغه خبره ډېرو ته ورسېږي ځکه چې جمعې په لمانځه کې هم ځوان راځي هم ماشوم راځي هم سپین ږیری راځي هم یعنې هر څوک داسې ده چې یوه وزګاره ورځ ده هر څوک د جمعې د لمانځه سره مینه هم لري حاضرېږي هم ډېر هغه تاثیر به یې ډېر مثبت وي بهتره خبره همدغه وي که چېرته په میاشت کې تر یو وخته پورې یو کال وي دوه کاله وي درې کاله وي څلور کاله تر څو به هغه ټولنه کې هغه ښه والی رامنځته کړي تر هغې پورې دولت په دې باندې فوکس او تمرکز وکړي چې ملا صاحب خپله متوجه دی خو که چېرته وشي ورته متوجه کی چې ملا صاحب په خطبه کې دغه په منبر کې کله چې مسلې کوي باید دغه خبره وکړي اثر او تاثیر یې مخکې مونږ او تاسو اشاره وکړه د ملا صاحب خبره ډېر ښه اثر کوي ډېر ښه تاثیر کوي زه په دې باوري یم چې چېرته ملا صاحب دغه کار مسلسل وکړي هم د مسجد له لارې د منبر له لارې او هم د رسنیو له لارې ورته ډول پروګرامونه او برنامې جوړې شي او ملا صاحب پکې د ود شي کښېني همدغه شان موږ او تاسو وینئ مذهبي ټولنو مخکې ما اشاره وکړه ډېری وخت ستونزې مشکلات غم وښدی کې د ملا صاحب ځان ځانګړی وي د ملا صاحب احترام ځانګړی وي هغه ملا د خپله یوه انساني واجبات سرته ورسوي کوم کلي کې په کوم ځای کې په کومه سیمه کې چې داسې ناوړه پېښې نه څوک خبرېږي یا خبر ورکول کېږي یا په اړه معلومات حاصلوي پرته له دې چې دی له چا نه اجازه واخلي پرته له دې چې له چا نه دی پوښتنه وکړي دی د فوقالعاده ورشي هغه کورنۍ مشران د ردوت کې را دي ولي هغه خاوند ظلم کوي زیاتی کوي که ورور ظلم او زیاتی کوي د خور سره هغه د ردوت کې کېدی نه وي هغې د اسلام د احادیثو په چوکاټ کې هغې ته پوه دی کې لارښوونه دې ورته وکړي دغه برخه به تر ډېره په دغه برخه کې به د ستونزه انشاءالله هوارېږي ډېره مننه تاسو مولوي صاحب کورني تاوتریخوالي باندې ډېرې خبرې وشوې خبره واضح شوه اوس راځو دې ته چې اسلام کې د دې خبرې په وړاندې چې مثلا یو خاوند خپلې ښځې ته مستغیث پورې وایي یا د وهل او ټاکول یا دا حالات لکه وړاندې شنا صاحب ویلي چې د حمل په وخت کې خپلې مېرمنې ته یو څه نه څه پام کول هغې خوراک ته د نورې خبرې اسلام د دې خبرو په وړاندې څه ډول دریځ دی دې خبرو باندې د کومې زاویې نه مثلا مونږ هغه اسلام حل لاره به کوم وي تګلاره به کوم وي دې وخت په کومه لاره باید لاړ شو جناب ظاهر صاحب محترم دا واقعي خبره ده چې د ښځې صحت ساتل هم دا په میړه پورې مربوط دي یعنې لازم دي چې هغې صحت ته هم فکر وکړي او د اولاد په وخت یا بغیر د اولاد نه هر وخت چې ښځه ضرورت لري باید هغه ضرورتونه یې پوره کړي نو په دې سره وهل ټکول چې کوم دي الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د حجۃ الوداع په موقع باندې رخصتېدلو وداع دا معنی رخصتي یعنی پیغمبر صلی ټول عمر کې یو حج کړی دی د وداع حج اخري خلکو نه چې رخصت خیستلو هغې نه دوې اتیا ورځې یا درې اتیا ورځې وروسته بیا په حق ورسېدلو نو هغه ځای کې خلک راغونډ کړل ورته چې خلکو تاسو د خپلو غلامانو سره د خپلو مزدورانو سره د خپلو ښځو سره ډېره ګزاره کوئ یعنې زما خاص ټینګار دا دی چې تاسو داسې مه کوئ د جاهلیت په رقم چې مزدور باندې تر هغې پورې کار کوئ چې څو پورې کار خلاص نه وي کړی ولې کار مزدور ته باید مشخص کړي چې دې وخت نه تر دې وخته پورې دومره کار دی په هغې اندازه پیسو سره او ښځه چې کومه ده ښځه دا هم د ټولنې نیمه برخه ده نو په دې اساس باندې تاسو ښځو سره ظلم مه کوئ ښځو سره زور مه کوئ ښځو سره زیاتی مه کوئ نو مسله ورکې دا ده چې همدغه انګور همدغه خواښې سبا
مخکې پرون انګور وه نن خواښه شوه او همدغه خواښې هم به داسې ګزاره وکړي د خپل انګور سره لکه د خپلې لور. ولې موږ اصلي مسله دا ده چې کوم کور کې فامیلي تربیه وي لکه مخکې اشنا صاحب ورته اشاره وکړه هغه چې کله کور ته هغه کور نه یوه خور یوه لور واده شي په راتلونکي کې ډېرې ستونزې نه وي ورسره ځکه هغه تربیه وي هغه په ځان باندې سړم تېروي غرمه هم تېروي د آینده په فکر کې وي چې زما آینده به انشاءالله العزیز ښه شي. ولې موږ په هغو خواښو باندې اکثر چې زه ګورم په ټولنې کې سخر چې کوم وي سخر ډېره ښه ګزاره د خپل انګور سره کوي. ولې خواښې هېڅ کله د خپل انګور سره ډېرې کامې به وي چې د خپل هغه سره کوي. ما داسې لیدلي دي چې دوه ورونه دي د دوه ورونو دوې خویندې د یوه کور نه راواده کړي دي که نه یوه د یوه خور مېرمن ده یوه ورور مېرمن ده بله د بل ورور مېرمن ده. ولې خواښې بیا هم د هغې زمانو کې هم پار کوي د هغو ښځو په منځ کې هم پار کوي او دا یو لوی لعنتي کار ده دا ډېر ذلیل کار ده چې دا داسې پار کوي. دا د دې دپاره کوي چې زه خپل په ټولنې کې په کورنۍ کې دا ځان په یو چا باندې وساتي که نه او دا ښه حالات نه دي چې کله دا د بوډاتوب حالات ته ورسېږي بیا هغه انګور هم غورځوي چې کوم سره په ځوانۍ کې ښه ګزاره کړې ده ځکه هغه پوهېږي چې دی ولا که ما سره د دې دپاره ښېګړه کوله چې دا ما سره کومک وکړي د دې دپاره ما سره کومک کولو چې زما باندې ځان وساتي په دې کورنۍ کې نو هغه د فساد نتیجه دا شي چې دی بیا وروسته ژوند ډېر ذلیل وي په آخري وخت کې په بوډاتوب کې. نو موږ اکثر وخت کوشش دا کوو چې خواښو تاسو د خپلو انګیاندو سره ډېره ښه ګزاره کوئ او میاندو ته هم دا خبره کوو چې ته چې څنګه په خپل لور باندې نه ځایږې په خپل زوی باندې نه ځایږې همدا رقم ته مینه خپل ننګور ته هم ورکوه کیله په جوب کې ماته نه ګرځوه ځکه دا ته چې کور ته راوسته ته ډېر مصرفونه په وکړل خپل زوی ته د منډه ترړه کړې ده د دې دپاره چې ما کور آینده جوړه شي کله چې ته د هغې نه کیلی په جوب کې کېږدې یا د هغې نه بعضې وسایل په خپل ځانګړي ځای کې خوندي کوې د دې تصرف نه ورکې کوې هغه خپل په خپله بیا ځان ته یو خجالت ښکاره کوي ځان ته یو خجالت یو نیمګړتیا بولي نو هغه خفه کېږي د خفګان په صورت کې دا بیا په کور کې اخلاص نه کوي کله چې اخلاص نه کوي بیا د اخلاص سره نشتون سره کور کې فساد رامنځته کېږي. بله مسله ورکې دا چې د ویلو د ټکولو سره د زورولو سره الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ای خلکو چې کله تاسو ایمان راوړی د ایمان وروسته تاسو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته خپلو کلیوالو ته خپلو وروڼو زامنو ته په ټولنې کې هغو کسانو ته چې هغه تا سره چم ګاونډ کې اوسېږي په بدو نومونو باندې القاب ما استعمالوئ بد القاب ما ورته استعمالوئ. ډېر زمونږ خویندې داسې وي چې کله کور ته په کورنۍ کې یا د ناز نه وي یا مقصد په وړوکتوب کې کلي کې یو څوک یوه کومه نما ورته خوښه کړي بس ودونې پورې سخر کور ته هم هغه نوم ورسره لاړ شي ولې په هغې نوم باندې خفه کېږي او بعضې ښځې داسې وي چې یوه خامخا انسان د ټولنه ده که نه یو ځنې قوي وي ځنې کمزوري وي بعضې زمونږ خویندې په کور کې یا ساده وي یا داسې کمزوري وي د عقل په لحاظ باندې یا کار یې داسې سم د لاسه نه وي پوره یا مور کار سم نه وي په زده کړی مونږ میندو ته دا هغه دي غوښتنه مو ده د میندو نه چې هغه خپل لوڼو ته په خپل کور کې ښه تربیه ورکړي تر څو د سخر په کور د سپرګنۍ په کور کې ښه تربیه ښه پرمختګ وکړي. نو په دې اساس باندې الله جل شانه فرمایي چې تاسو خپلو خویندو لوڼو ته عامه وګړو ته تاسو په بدو الفاظو نومونه ما اخلئ هغه په خفه کېږي او کله چې دا خفه شو نو په دې د انسان په خفګان باندې الله جل شانه خفه کېږي نو د هغې باندې بیا نوم هم تاثیر کوي. کله چې ته یوه زنانه یا یو سړی په بد نوم کوې هغه نه بیا بد عملونه یې چې خاص یا نوم یې خراب نوم مې ده نو څه کوي خو بس داسې خراب کارونه کوه که نه بیا توجه نه کوي سمه کار ته. نو ښه خبره دا ده چې د ښځې ته د خور ته یا د واده کړی شوی انګور ته یا ورېندارې ته په بد الفاظو مونږ تاسو نومونه ونخلو باید هغه نومونه چې هغه الله جل شانه پیغمبر ورته خوښ کړي وي په هغو نومونو باندې ونوموو. صحیح ډېره مننه مولوي صاحب. سادات صاحب د میندو او پلرونو توجه خپلو ماشومانو ته چې هغې تعلیم ته توجه وکړي روزنې او پالنې ته پام وکړي دا به څومره د دې لامل شي چې په راتلونکي کې له وړاندې مولوي صاحب هم خبرې ورباندې وکړي په راتلونکي کې همدا ماشومان په کورنۍ جوړولو کې ښه تمام شي او دغه کورنۍ تاوتریخوالی چې اوس وخت کې موجود دی په راتلونکي کې بیا موجود دی.
بالکل ظاهر صاحب د ډیره مهمه خبره ده لکه څه ډول چې مولوي صاحب یوه خبره وکړه هغې د فامیلي تربیې په اړه ویلي دا مسله کټ مټ همدغه مسله کیدلی شي که چېرته یو پلار د خپل زوی لپاره د خپلې لور لپاره ښه تربیه وکړي ښه روزنه یې وکړي ښه پالنه یې وکړي نو ښایي چې په آینده ژوند کې د دوی د تاوتریخوالي کچه یو څه کمه واوسي خو دا مسله هم ده یوه بله مسله چې هغه د پوهې یا د زده کړې مسله ده کله چې یوه باسواده کورنۍ وي په هغې کې تقریبا تر 80 سلنه غړي باسواده واوسي بیا هم دغه د تاوتریخوالي مسله تر یوه حده ښکته کیدلی شي دې ته ورته خود تر ټولو ښه یا ډېر پام چې ورته وشي هغه ښه روزنه ده هغه د کوچنیوالي نه ښه روزنه ده ښه روزنه په دې معنی بیا هم همدغې تعلیم مسلې ته خبره دینه نه کېږي ښه روزنه په دې معنی چې هغوی ته هر څه ښکاره شوي وي چې دا زده کړه ده دا د مور و پلار حق دی دا د خواښې حق دی دا د خسر حق دی دا د لیور حق دی دا د په اصطلاح دغه یور حق دی په کور کې دا د اندرور حق دی په کور کې دغه ټول مسایل دغه ټوله روزنه دغه ټوله پالنه هغه په کور کې د یوې لور لپاره وشي سبا که یو بل کور ته ځي نو بده به نه وي ځکه هلته بیا دغه د تاوتریخوالي ستونزو کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي او دې سره په څنګ کې بل یوازې په خور او لور باندې موږ او تاسې دا کار باید ونه کړو چې زما کالي ومینځه زما بوټان برس کا زما کوټ را ومینځه واسکټ را ومینځه دې ته ورته نور مسایل یا فرض مثال انګړ جارو کول دی کوټې جارو کول دی که نه دغه مسایلو ته باید هم پام وي چې دوی ته د آینده ژوند لپاره یا د راتلونکي ژوند لپاره یو څه مفکوره ورکړو هغه داسې مفکوره چې څه ډول ته آینده ژوند لري او هلته باید په کوم سټیج کې اوسي څه ډول اوسي کومې کړنې دي چې باید هلته وشي کومې کړنې دي چې د پلار په کور کې وشي دا خو توپیر کوي ځکه هغې ټول ژوند تغیر کېږي هغه لپاره نه یوازې دا چې یو جغرافیایي موقعیت بدل شو بلکې دغه ټول ژوند بدل شو هلته د دې لپاره د هغې لپاره د فامیل ټول غړي بدلیږي هغه یو بیل ژوند ته داخلیږي نو په دې اساس باندې د یوې مور لپاره د یو پلار لپاره دا مهمه ده چې کورنۍ تربیه هغه مسایل چې د یوې مېرمنې لپاره یا د یوې نجلۍ لپاره په آینده ژوند کې رامخکې کېږي باید یو څه وضاحت دوی ته شوی وي. صحیح ډېره مننه سادات صاحب. اشنا صاحب وړاندې مولوي محفل Muista ya dar con. Todas ترى ما ورکس. اشنا صاحب وړاندې مولوي صاحب هم خبرې ور باندې وکړې خو بیا هم یادوو که چیرې مېرمنو ته هغه که خپله مېرمن وي یا د کور نوره مېرمنې وي هغوی په بدو نومونو یادول یا په عموم که داسې ووایو چې یو خاوند له خپلې مېرمنې یعنې دوی د ښځې سره ښه رویه نه لري خو دوی د مېرمنې نه د ښه رویې چلند پوښتنه کوي خپله د خاوند لوري که ښه رویه غوره شي یا ښه چلند وشي دا به د مېرمنې سره یا د مېرمنې په ښه کېدو کې څومره مهم. ډېره مننه ټولو ملګرو ښو ټکو ته اشاره وکړه ښې خبرې وکړې. مهمه خبره دا هغه موږ تاسو په ټولنه کې لکه څه ډول چې مولوي صاحب خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام دغه حقوق ورکړل شوي دي چې نوم دی او همداشان چې نوم ورته غشي او دې سره په ځان کې تعلیم برخه ده او دریمه برخه چې راخیستل شوې ده چې دې ته باید ښه ځای کې نکاح پیدا کول دي یو چا لپاره که نه هغه که ځوان وي او که مېرمن وي. ډېر وخت داسې ساده نومونه دي که زه درته واخلم ډېر وختونو کې خلکو لپاره کارول کېږي لکه زموږ یو ټولګیوالو د هغې لپاره پلار یو نوم انتخاب کړی و چې ګلبدنی که څه دلته یو عجیب نوم هغه بیچاره وروسته په خپل نوم باندې په تنګ شوی و چې دا څه ډول نوم دی چې زما لپاره به ټولګي کې به هلکانو ورته اخیسته همداشان د خویندو لپاره چې کوم نومونه انتخابېږي اوس وختونو کې ډېر شارټ کټ یا هغه کوچني نومونه چې دي هغه ډېر انتخابېږي لکه مقصد زه یو مثال وایم چې رڼا ورته کېښودل کېږي که نه یا شغلې په نوم باندې انتخابېږي یا داسې نور نومونه ورته انتخابېږي.
لومړی خو دغه اینو مسله چې دغه تر ډیره بریده پورې حل شوې ده، تر هڅه کیږي او خلک پوه شوي هم دي. دوهمه خبره ده چې خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه چې یو څوک د چانه عزت قدر غواړي نو ته مجبور مکلف یې چې یو د چا عزت قدر وکړي. زه مثلا تا ته د ظهیر صاحب نه وایم که ته ماته چېرته د اشنا نه ووایې نو دا ستا لپاره خپله دغه خبرو کې داسې بېخوندي پیدا کېږي. که زه تا ته احترام ولرم نو ته حتما ماته احترام کې. نو موږ دا وایو چې هغه ځوان چې دی هغه سړی چې دی هغه د بیدیا غوسه چې دا بیدیا کارونه چې دي هغه د په کور کې نه د خپل احساسوي. لکه مثلا زه کور ته ځم باندې ستړی شوی یم په کور کې مې هم دا ډول خبره شروع کړې چې ما بیدیا دا کار کړی مې کړی دی غورږ مې اچولی وي دې په اساس باندې چې د ژوند ملګري تر څنګ د کور نوره زموږ تاسو مور د همداشان خویندې ټولې داسې جګرخونې غونډه شي چې دا څه ډول مسله ده هغې ته هم هغه ژوند سختېږي که نه. که د باندې هر سړی یو څه کار کوي روزګار کوي حتما سړی کېږي خو موږ وایو چې هغه کور ته په انګلیسي کې چې وایي چې ریفریش ته لاړ شي تازه لاړ شي که نه خپل فامیلي غړو سره د په مینه باندې وخاندي خوشحالي دې وکړي. انسان باندې بوج حتما وي څوک به په خوست ښار کې مثلا ګاډي چلوي څوک به دکان ترسره کوي څوک به بل کار ترسره کوي. د ژوند داسې یو کشتي ده روان د ټول خلک کې سپاره دي خو په مختلفو لارو باندې مخکې ځي. نو هدف مو دغه دی چې یو څوک کله کور ته ځي په کور کې د تازه اوسېږي خپل د ژوند ملګري همداشان مور پلار ته هغه رښتینې مینه ورکړي. که چېرته یو څوک د خاوند په ټنډه کې ترشوالی نه ویني خندا ویني مسکا ویني حتما به هماغه خورګی چې د هغه به هغه ورځ باندې به خوشحاله وي او خوښي به څرګندوي. د هغې سره په څنګ کې خویندو ته پکار ده چې خپل خاوند ته باید ډېره مینه ورکړي او دې سره په څنګ کې د خپل فامیلي غړو لپاره. نو زهیر صاحب موږ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېرې پېښې په دې مورد لیدلې دي ښځې ځان وژنه کړې ده ځوانانو ځان وژنه کړې ده همدغه شان ډېر ځوانان ما لیدلي چې د همدې کورني تاوتریخوالي له امله نورو هېوادونو ته په کچکي لاره تللي دي. یا داسې وي د کورنۍ یو غړی جګ شوی خدای مه کړه د کورنۍ یو څو کسان مور او میرمن ما مخکې اشاره وکړه داسې ډېرې پېښې مثلا ډېر کېدای شي ډېر بندیان اوسم په مابس کې د همدې کورني تاوتریخوالي په مورد بندیان وي یا راپورته شوی خپل زوی یې ویشتی وي یا خپل زوی راپورته شوی خپل مور پلار خپله میرمن خپل بچي خپل اولادونه یې ویشتي وي. نو که دا ډول پېښې راډېرېږي محسوسات دولتونه ټولنې چا په اصطلاح مذهبي خلک مشران قومي مشران مخور مشران د دې مخه ونه نیسي. تر ټولو مهمه مسله نورو ملګرو هم ورباندې بحث وکړ د علم خسرول د دې ترڅنګ کله چې یوه نوې دوستي رامنځته کېږي یو هلک د یوې جنۍ سره یو ځای کېږي تر ټولو مهمه خبره ده څه چې اسلام حق ورکړی دی څه چې قرآن کریم حق ورکړی څه چې خدای پاک حق ورکړی که چېرته په هغې باندې دغه کار وشي دغه پروسه په هغې باندې سر ته ورسېږي د مراحل طی شي زه فکر کوم چې هغه ژوند به ډېر خوندور وي ډېر به ښکلی وي نه به دولت ته ستونزه وي نه به ټولنه ته ستونزه وي نه به کورنۍ ته ستونزه وي نه به فامیل ته او نه به ځوان ته ستونزه وي. خو که وی نه نیوی شي نو دا معلومه خبره ده چې بدې پایلې لري هم د دوی په اولادونو باندې بدې پایلې لري هم د په هغه ټولنه باندې بدې پایلې لري هم هغه د ټولنې هغه د کورنۍ آینده له منځه ځي. مثلا په یوه کور کې یوې ښځه ځان وژنه وکړه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د هغې چې کومې ښځې ځان وژنه وکړه هغې 2 کوچني یا 3 کوچني لورونه پاتې دي د میرمنې نه ودونه یې نه دي کړي. نو طبیعي خبره ده چې زه خبر شم بل خبر شي بل خبر شي هغه د ټولنې افراد خبر شي هغه زړه نه ښه کوي چې هغې ځوانانو ته چې هغه اوس د ښځه په ځای کې دي ودونه کوي چې یو بل څوک زړه ښه کړي چې هغې سره دوستي وکړي یعنی افراط او تفریط هم رامنځته کېږي دلته بې اتفاقي هم رامنځته کېږي اعتماد هم له منځه ځي او همدغه شان د ځوان کشر یا د ځوانانو دغه د وخته مرګونه هم رامنځته کېږي او د تر څنګ ځوانانو ته ښځو ته ماشومانو ته بېلابېل داسې یو ډول افکار په ذهن کې ورچوي چې هغه هم د اسلام سره په ټکر کې وي هم د فرهنګ او عنعنات سره په ټکر کې وي. ډېره مننه پولیس موږ تاسو وړاندې بحث وکړو خو تر ډېره مو په هغه میرمنو یا په هغه کورنۍ تاوتریخوالي باندې وغږېدو اوس راځو دې ته چې موږ تاسې کورنیو کې همداشان ټولنه کې ځینې نورې میرمنې هم لرو چې هغه معیوبه دي یا په اصطلاح خپل خاوند یې له لاسه ورکړی کونډې دي هغوی سره یو ډول بد چلند کېږي لکه وړاندې تاسو اشاره هم ورکړئ یو دا دی چې مثلا یوه معیوبه میرمن د هغې ته په کور کې نور حقونه څه چې په ښه نوم مانوه مثلا هغې ته ویل کېږي چې یا شل یا ګوډ یا دې برخه کې د اسلام نظر څه دی او اسلام څومره خپل مسلمانان په دې مجبور کړي چې د خلکو سره باید څه ډول چلند وکړي. جناب ظاهر صاحب ما فکر کوم مخکې هم دا بحث ډېر اوږد شو مخکې مې هم دا خبره وکړه چې
الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، چې هغه خلکو چې تاسو مسلمانان هم او بیا خپل ورونو خویندو ته بیا په قبیلې کې کلیوالو ته تاسو په بدو نومونه استعمالوئ. بد نومونه دا کاڼې او ګونګې او شالې او وړاندې او چیشې ړانده که نه، دا نومونه به نه ورته استعمالوئ. دا نومونه الله جل شانه کلکه ډډه کړې ده په دې آیتونو په اساس باندې، او سخت بد وعیدات یې فرمایلي دي په دې باندې، ځکه هغه خفه کېږي د یو انسان خفه کول دا په اسلام کې لوی ضرر ده. د مکې مکرمې د ړنګول نه هم زیات هغه لري وبال لري، ګناه لري. نو په دې اساس باندې د ښځو ته که شاله وي یا کڼه وي یا ګونګه وي یا بل داسې مصیبات لري هغې ته هغه القاب استعمالول نه دي پکار، باید په خپل نوم او دغه ښځې سره خو دا خو د موږ ټولنې مسؤلیت ده، دا کورنۍ مسؤله ده چې د دې سره د نورو کورنۍ فامیل غړو نه د دې سره ښه ګذاره وکړي، ځکه دا خو د دې ټولنې یا د دې کورنۍ د اوبو بار شوله، دا خو د خپل مسؤلیت نه ده، دا خو الله جل شانه دا مشکل دی. ته ازمایښت دپاره که نه، نو کله چې ته الله جل شانه ازمایي ته باید په خپل ازمایښت کې ځان کامیاب کړي. او د دې سره بله مسله د کونډې مېرمنې کونډې یا د مخکې مونږ ملګرو بحث په وکړو، دا واضحه شوه، بیا به هم څه نه څه وضاحت ورکړو. دا واضحه شوه چې د ښځې مېړه دا په خپلې خوښه دی، هغه که کونډه وي که هغه وي بې مېړه ښځه وي، ځوانه ښځه وي، نوی مېړه کوي، یک یو رقم دی. اوس موږ په پښتو کې دا خبره کوو چې د کونډې مېړه په خپلې خوښه دی، او دا د پښتو مسله نه ده، دا شریعت مسله ده. که کونډه وي که ځوانه وي، نوې پیغله وي، په واده کوي په خپلې خوښې، ولې سیال به ځان ته لټوي، داسې نه چې په داسې بلا سره وړي چې هغه بیا د تا د کور د تا د هر څه د حیثیت د پایمال کې درهم برهمي کې شرایط شته ده. نو د دې دپاره کونډه هم حق لري چې په خپلې خوښې باندې مېړه وکړي، پیغله هم حق لري چې په خپلې خوښې باندې مړ کړي. ولې کونډه به چې کومه ده ډېر ټینګار به په دې باندې څوک نه کوي چې مخې ته خامخا مېړه کوي، د ما سره به یې کوي. زمونږ پښتني ټولنې کې خدا اصول دی، رواج دی چې په هغه کور کې بیا والا لیورته کوي، که لیوار یې نه وي صاحب بل طرز وایي کوي، بدیا یې نه وباسي، او کیدای شي دغې کونډې دغه کورنۍ نوره نه وي خوښه. بعضې خلک وي چې ورته وایي چې تاسو سره خو مو دوستي کړې دی، واجب القیامه درنه کړې دی، د بله مونږ ته راکړه که نه. نو کله چې هغې خپلې د خور لور نه پوښتنه وکړي چې ته خو دې کور ته واده یې څه رقم تا سره څه رقم عمل کې ترسره کېږي که نه، ښه اخلاق در سره کېږي، چلند یې څه رقم ده. نو کله چې هغه کور والا ته وایي چې دا خلک خو ډېر ښه خلک دي، ډېر عزتمند خلک دي، هغه بیا د ښځې ورونه زړه ښه کوي چې د خورګنۍ سره بل خور هم ورکړي یا لور ورکړي. ولې چې کومه ښځه په دې کور کې په عذاب وي، تنګه وي، هغه خپل ورونو د زمانو ته چې زه خو سره ورته اچولی یم د خدای په خاطر چې بله خور خو ورنه کړي، ولې د ژوندوني ولې جهنم ور پرې راولی. نو په دې اساس باندې دغه ظلمونه چې کوم دي، دغه تاوتریخوالی دا د اسلام سره ټکر کې دی، ګناه دی. خصوصا زمونږ اصلي هدف په فکر کوم ظاهر صاحب دا وي چې په ډېر جبر سره، په ډېر زور سره، په ډېر سختۍ سره دا کونډه ښځه کور کې وړه وړوکي ته هم کینوي، په کور کې چې لیورونه نه وي یا لیورونه وي یا تره زمانې وي، ډېر که وړوکی هم وي، هغه ته ستره ښځه کینوي چې تر څو ژڼی شي، ولې بالغ شي، ولې بل چا ته یې نه ورکوي. نو فکر کوم چې ستا مطلب به همدغه وي. نو دغه دپاره دا لازمه نه دی چې ستره ښځه وړه ماشوم ته کینوي، ځکه دا پرتونکي کې کیدای شي خواهشات لري، شیطان خو د چا ورور نه دی، مشکلات جوړ شي، نو بیا په دې ګناه کې ټوله فامیل د دې سره نیولی شوی دی. نو دا زور به نه پروړي او دا زور زیاتی به نه ورسره کوي. پرېږده هغه خپلې تابع ته پرېږده چې چېرته واده کوي نه یې کوي که نه. جناب ظاهر صاحب مقصد مې دا ده چې کونډه پرېږده خپلې لارې ته یې پرېږده، خپل وخت ته یې پرېږده چې دا په خپل دې کور کې واده کوي او که په بل ځای کې کوي. مجبورول یې پکار نه دی چې په خپلې کورنۍ کې مقصد وړه ماشوم ته کېنوي، هغه به ستړی کېږي، نه ځنې خو ډېر کمزوري وي د بدن په لحاظ سره، ډېر وخت وشي، د ښځه کېدای شي بیا فرار وکړي، بل طرف ته لاړه شي، کسې د تا حیثیت هم د 2 روپۍ شو، د کورنۍ حیثیت هم لاړو د منځه، او ښځه هم مقصد بدنامه شوله. نو په دې اساس باندې دغه ټولنې مونږ افراد کوو، دې ځای کې سخت افراد کوو، یعنې دا افراد چې کوم ده دا پکار نه دی، باید دا افراد ونه کړو. ډېره مننه مولوي صاحب. د زرغون تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو ستاسو ټولو نه مننه چې
زموږ نن پروګرام ورسره واورېدو. نن پروګرام کې بیا هم موږ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، لاملونو او حل لارې او د اسلام له نظره د ښځو حقونو باندې خبرې وکړې. خوشبختانه نن پروګرام کې راسره ډېر قدرمن مېلمانه وو. ژورنالیست قدرت الله ترار، مدني فعال عبدالرحمن اشنا، استاد اسماعیل سادات او مولوي صاحب محمد سمید ماویه صاحب. ستاسو ټولو نه مننه چې دا پروګرام ورسره ولیده. تر بیا ښه وختونه خوشحاله شئ.